سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو او د پوهې مینهوالو، د OPD اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نننی کورس چې کوم موږ پیل کوو هغه د ریاضیاتو اړوند کورس دی. په دې کورس کې به موږ د ریاضي درسونه له صفر څخه تر سلو پورې یعنې په مکمل ډول باندې ټول تاسو ته وړاندې کړو. هیله لرم چې دا کورسونه زموږ سره په منظم ډول باندې تعقیب کړئ ترڅو دا درسونه په منظم ډول باندې او ښه ډول باندې زده کړئ. ریاضیات چې کوم موږ غواړو دلته تاسو ته تشریح کړو او تاسو باندې زده کړو هغه ټول د اساساتو او د کانکور آمادګۍ زده کوونکو او همدارنګه د ښوونځیو زده کوونکو لپاره مناسب دي. نو نور مو وخت نه نیسم او راځو درس پیل کوم. لومړی موضوع چې نن یې موږ په لومړني لوست کې لولو هغه دی ریاضیات. ریاضیات لومړی په څو برخو ویشل شوي دي او کوم دي؟ حساب، الجبر، هندسه، مثلثات او عالی ریاضیات. دا هغه برخې دي چې موږ یې په ریاضیاتو کې مطالعه کوو او زده کوو یې. لومړی موضوع چې په دې لوست کې زده کوو دا ده چې ریاضیات څه شی دي. ریاضیات یا متماتیکس د متمیټا له کلمې څخه اخیستل شوي دي. متمیټا چې دا د پوهې، زده کړې او د دانش د لوړې سطحې معنا ورکوي. او یا هم موږ کولی شو د ریاضیاتو لپاره د عربی ژبې کوم تعریف چې دی د ریاضت تعریف ورته راواخلو چې ریاضیات چې دی د ریاضت له کلمې څخه اخیستل شوي دي چې دا هم د پوهې او زده کړې په معنا ده. تعریف په دا ډول باندې چې ریاضیات هغه علم دی چې د اندازه‌ګیرۍ خواصو او د کمیتونو له اړیکو څخه د اعدادو او سمبولونو په طریقه باندې بحث کوي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې ریاضیات کوم دی دا هغه علم دی چې لومړی موضوع چې دوی د مطالعې لاندې نیسي هغه اندازه‌ګیري ده. یعنی لومړی د ریاضیاتو اصلي هدف چې دی اندازه‌ګیري ده. او بیا کومه موضوع چې ریاضیات یې د مطالعې لاندې نیسي هغه د اندازه‌ګیرۍ د خواصو مطالعه ده. یعنی په اندازه‌ګیرۍ کې کوم شیان شامل دي او موږ څنګه کولی شو چې اندازه‌ګیري ترسره کړو. نو د ریاضیاتو ټول مبحث او مطالعه په دې ځای باندې نه ختمیږي بلکې د ریاضیاتو علم ډیر پراخ دی خو زموږ او تاسو لپاره همدومره تعریف بسنه کوي. درنو زده کوونکو، د دې لپاره چې درسونه په ښه ډول باندې او په اسان ډول باندې زده کړئ د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ درسونه په معیاري ډول باندې زده کړئ نو درسونه به تر 10 دقیقو پورې او یا هم 15 دقیقو پورې وي. د دې لپاره چې زموږ دا لومړنی لوست دی او د ریاضیاتو اړوند کورس دی او تاسو په دې معرفۍ سره معرفت پیدا کړلو نو موږ دا ویډیو په دې ځای باندې پای ته رسوو او د دې نه وروسته کومه ویډیو چې به اپلوډ کوو او تاسو به هغه لوست لولئ هغه د حساب څخه شروع کیږي. نو هیله لرم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل هغه نښان چې هم په څنګ کې دی هغه هم در سره ووهئ د دې لپاره چې تاسو له نویو کورسونو څخه خبر شئ. د دې ترڅنګ موږ د کمپیوټر، انګلیسي او د کیمیا او فزیک درسونه او داسې هم نور اړوند ساینسي درسونه چې کوم دي هغه هم موږ اپلوډ کوو. خوښ شوم چې تاسو زموږ چینل ته راغلی او دا ویډیو مو راسره وکتله. له کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.